ټول ملګري ستړي مشئ، خوشحال او آباد اوسئ. د نظم عنوان دی شاعرانو. مونږ ټول شاعران یو، شعرونه لیکو، د زړه احساسات د قلم په څوکه راوړو. نو هغې بابت باندې نظم خو یو کال 2 3 4 کاله به مخکې زوړي، خو ستاسو په خدمت وړاندې دی چې شاعرانو شنه منګي د ګودر غاړې، شنه منګي د ګودر غاړې، کتار پیغلې لکه زاڼې، تور ګیسو د سنبل پاڼې، هم ګورګورې هم ماڼې. هغه تورو شنه خالونه پر سینو پاس امیلونه، د بنګړو ډک مړوندونه، په نکریزو سره لاسونه، او هغه ټیک پاس په وربل، هغه پټ پټ خندېدل، له حیا نه شرمېدل، پلوونه راکږل، او هغه سرې شونډې شکرې، سپین غاښونه مرغلرې، او هغه سترګې سحرګرې، نندارې د لرې لرې، هغه تګ په شان د زر کې، هغه تک په شان د زر کې، هغه مخ پټ په صادر کې، راوتل په مزدګر کې، او زړونه وړل په یو نظر کې. او دا کیسې وې د خیالونو، دا کیسې وې د خیالونو، د زړو تیرو وختونو، د سماج د رواجونو په لمنو کې د غرونو. او دا د تیرې پیړۍ کار و چې به هر سړی وزګار و، نه څه کسب نه څه کار و، بس همدا یې کاروبار و. او بل دا کار د خوشحالۍ و، بل دا کار د خوشحالۍ و، یو جانان و یو لالی و، ښکلی ژوند د رورولۍ و، فخر لوري به سپرلی و. نه سیالي و نه تربور و، نه جابر و نه مجبور و، نه مرغوړ و نه مفرور و، نه محبس و نه محصور و، نه طالب نه ترهګر و، او نه مواد د مهدر و، او نه ټوپک و نه سنگر و، نه حاکم و نه افسر و. هر یو لور به امنیت و، هر یو لور به امنیت و، په هر کور په هر مالت و، نه به جنگ و نه نفرت و، هر یو تن ډیر په عزت و. خو اوس پیړۍ ده یوویشتمه، اوس پیړۍ ده یوویشتمه، اوس وختونه بدل شوي، هما زړونه بدل شوي، هم رنګونه بدل شوي، ټول خیالونه بدل شوي. اوس څه بله شان فضا ده، اوس څه بله شان فضا ده، اوس څه بل شان ماحول دی، اوس څه بل رنګ اوبه دي، اوس څه بل قسم محلول دی. اوس د وینې رنګ بدل دی، هم د مینې رنګ بدل دی، تور سپین شوي دي، سپین تور دی، د رنګینې رنګ بدل دی. نو په داسې حال کې څنګه، نو په داسې حال کې څنګه د قلم څوکه شي زنګه، چې پرې لیکم غزلونه، زنګ وهلي رنګه رنګه، د جنان د مخ حالونه، تورې سترګې سره لاسونه، یادومه میل د غاړې ورسره می و جامونه. دا خو وخت د حماسې دی، دا خو وخت د حماسې دی، حماسه جوړول غواړي. دا خو وخت د انقلاب دی، انقلاب راوستل غواړي. د قلم د څوکې څړیکې په هر لور رسول غواړي. ایرې سپڼکي په هر تن کې د فطرت بلول غواړي. او شیخ د چلي نن له خوبه په هر حال پسول ویښول غواړي. دا خو وخت د انقلاب د انقلاب راوستل غواړي. د قلم د څوکې څړیکې په هر لور رسول غواړي. ایرې سپڼکي په هر تن کې د فطرت بلول غواړي. شیخ د چلي نن له خوبه په هر حال ویښول غواړي. د خپل ځان په فکر مست مست ټول غټان سمول غواړي. د نفرت په تار ګنډلی هر ګریوان شلول غواړي. د وفا د مینې تخم په هر سر کې کرل غواړي. د وفا د مینې تخم په هر سر کې کرل غواړي. د روان وخت ابوجهل په شعور پوهول غواړي. او د زړو پیریانو سوری له هر سوچ کوزول غواړي. د زړو پیریانو سوری له هر سوچ کوزول غواړي. د نیمګړې افسانې ته یو انځور ورکول غواړي. د کاروان په ړندو سترګو کې رڼا اچول غواړي. او هغه سپین سپېڅلي خلک یو ځل بیا زیږول غواړي.
د کروان په ړندو سترګو کې رڼا اچول غواړي هغه سپین سپېڅلي خلک یو ځل بیا زیږول غواړي د قلم په تیرا سوکه کې خنجر لګول غواړي او د احساس د اور بسرې په جهان ویړول غواړي د احساس د اور بسرې په جهان ویړول غواړي. ډېره مننه د اورېدو مو. تھینک یو ویری مچ.